در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مسئله شال تلویزون څخه لاندو خبرونو تر شرق لازم قربانه مزلفه کاکړ د ماجرانو د نړیوال سازمان د IOM د راپور پر اساس 2023م کال اپریل راهیسې تر جون میاشتې پورې 85,100 تن افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي او دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. ټرمپ د ناقانونه کډوالو مسلې ته په اشاره سره وویل د سویلي پولو په تړاو سره به د ناقانونه کډوالو بحران پای ته ورسوم. هغه د کارګرانو اتحادیې غړو د رای ورکوونکو د راجلبولو په هدف وویل چې غیر قانوني کډوال د تورپوستو او هسپانیوي امریکایانو او همدارنګه د اتحادیې کارګرانو څخه دندې اخلي باید مخه یې ونیسو. د بریتانیا د سمندري چارو اداره د یمن د عدن سمندر د سواحلو په 83 کیلومتري کې د یوې پیښې خبر ورکړ. دغه سازمان په وینا عدن ته نږدې یوه کښتۍ د نامعلومو وسلوالو په ډزو ویشتل شوې ده. د معمول له مخې دغه پیښه د یمن حوثیانو په غاړه اخلي. د یمن حوثیان وایي تر څو په غزه کې د اسراییلو جګړه پای ته نه وي رسېدلې موږ به په اسرایلي کښتیو حمله کوو. د آلمان ائتلافي حکومت د لګښتونو کمولو لپاره له ډیرو فشارونو سره مخ دی. د ډیرو زیان منونکو افغانو د منلو پروګرام راتلونکی ناڅرګنده دی. دغه ځانګړو پروګرام له لارې نږدې 540 افغان اتباع آلمان ته راغلي دي. د هغه افغانانو لپاره چې تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي د داخلي پروګرام راتلونکی ناڅرګنده دی. د آلمان د کورنیو چارو د فدرالي وزارت یو ویان د چهارشنبې په ورځ په برلین کې وویل چې د آلمان د کورنیو چارو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لا هم په دې اړه سلا مشورې کوي. د یمن حوثیانو د اسرایلو پایتخت تل ابیب پر لور یو پلاستیکي توغندۍ توغولې او 4 درانه بریدونه یې هم کړي دي. اسرایلي رسنۍ وایي دغه پلاستیکي توغندۍ او 3 بې پیلوټه الوتکې له منځه وړل شوې او غورځول شوې دي او یوې سرچینې وویل چې امریکایانو دغه پلاستیکي توغندۍ او 3 بې پیلوټه الوتکې رانسکوره کړي دي خو څلورمه بې پیلوټه الوتکې تل ابیب ته ورسېده. ایرانی چارواک ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د دوهارونو بندر له لارې راکړه ورکړه تر 3 میلیارډ ډالرو زیاته شوې ده. د ایران خراسان رضوي ولایت مسؤلین وایي چې په ورځني توګه شاوخوا 1200 سوداګریزو توکو بار موټر د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. حزب الله د لبنان په جنوب کې د اسرایلو په بمباري کښتۍ کې د دغه ډلې د رضوان د قطعاتو د قومندان حبیب مقتوق وژل کېدل تایید کړه. د دغه سرچینو په وینا اسرایلي بمباریو د لبنان په جنوب کې یو کور په نشه کړی چې د حزب الله لږ تر لږه 10 غړي پکې راټول شوي وو. په بنګلادیش کې قهرجنو مظاهرچیانو د پنجشنبې تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. د لومړي وزیر شیخ حسینه په غږ هم آرام نشول. دوی امنیتي ځواکونه په پلاستیکي مرمیو او ډبرو وویشتل. د یو بل خبر له مخې یوه ډله قهرجن لاروین کوونکو په ډاک ښار کې بنګلادیش دولتي تلویزون ودانۍ ته ننوتل او له دغې ودانۍ سره په لسګونه موټرونه وسوځول. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې خبرونه له منتیا مو مننه تر بیا ښې چارې